السلام علیکم د یو چا د موبایل لاک تاسو څنګه خلاص کوئ مثال په تور باندې تاسو خو څوک موبایل لاکې د استعمال لپاره کتلو لپاره هم نو هغه تاسو ته د موبایل کم لاک چې دی هغه تاسو ته ډېر په اسانه وي خو هغه تاسو ته د ګیلرۍ لاک نه وي چې ګیلرۍ کې پکې څه پراته دي د ګیلرۍ پاسورډ تاسو ته نه وي نو په ویډیو کې تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د هغه ټوله ګیلري وګورئ چې په هغې کې څه پراته دي خو تاسو به اوس وایئ چې تاسو دا خو ته غلطه طریقه موږ ته ښیې د دې طور درته هم ښیم دا ویډیو مې ځکه جوړه کړه که څوک تاسو سره دا طریقه کوي نو تاسو هوښیار اوسئ چې په دغه طریقه باندې هم ستاسو ګیلري خلک کتی شي او تاسو ته به یو ډېر اسانه او ښکلې طریقه ښیمه چې په هغه طریقې سره که تاسو خپلې ویډیوګانې پټوئ یا لاک کوئ نو هېڅ چاته به هم پته نه لګي او په دې کې د څه ایپ ضرورت نشته زما نوم دی حسین علي او تاسو ګورئ حسین علي سکلز یوټیوب چینل راځئ ما سره موبایل ته تاسو ته دغه ټول طریقه ښیم دا ویډیو چې دا زه یو ځل بیا تاسو ته وایم چې دا ویډیو ما د غلط پرپز دپاره نه ده جوړه کړې چې تاسو غلط استعمال وکړئ بس د دې لپاره جوړه کړې ده چې تاسو ته پته ولګي چې داسې هم کیدی شي او تاسو د دې نه ځان وساتئ خپل موبایل داسې ناشنا کس له ور نه کوئ صحیح د دې لپاره مې جوړه کړې ده نو تاسو اوس د چا ویډیوګانې او عکسونه څنګه ګیلري کې کتلی شئ د هغې لپاره سمپل تاسو ګوګل ته راشئ یو براوزر کولاو کړئ براوزر پاسورډ که لاک وم هغه به تاسو ته کولاو کړي وایي زه پکې سرچ کوم براوزر ته راشئ سمپلي او دلته کې تاسو سرچ کوئ فایل صحیح ده دا تاسو کتلی شئ زه تاسو ته ښیم فایل او بیا ډبل ډاټ تاسو کتلی شئ او بیا 3 پیرې سلیش اس ډي کارډ او بیا سلیش بس سمپلی چې دا تاسو ولیکئ او څنګه چې سرچ کوئ که تاسو سره نیټ ای او که نه بس تاسو ته کتلی شئ چې د هغه ټولې فولډرې به تاسو ته راشي دې کې تاسو د وټساپ میسیجونه هم کتلی شئ ویډیوګانې عکسونه که وایس میسیج هر څه کتلی شئ ځکه په دې کې د هر شي بیل فولډر دی دا تاسو کتلی شئ بیل فولډر دی دا وګورئ ټول تاسو کتلی شئ په اسانه سره بس کلیک کوئ او تاسو ته به راوړي دا تاسو کتلی شئ او تاسو یې کتلی شئ ډېر په اسانه سره اوس د دې برخلاف یعنې تاسو خپل ویډیوګانې بغیر د صاحب نه په څه طریقه باندې تاسو لاک کوئ یعنې پټې کوئ چې چاته پته ونه لګي او د پاسورډ غوښتو ضرورت هم رانه شي چې لکه تاسو ته وایي چې د دې پاسورډ سره بالکل د هغې د پاسورډ ضرورت هم دی نو سمپلي د هغې لپاره تاسو سمپلي خپل فایل منیجر ته لاړ شئ صحیح ده او په فایل منیجر کې تاسو کتلی شئ چې فولډر دي دا تاسو کتلی شئ اوس مثال په طور باندې تاسو غواړئ چې په دې یو فولډر کې دا له پاسنۍ کتلی شئ په دې فولډر کې زما ویډیوګانې دي او زه دا فولډر صرف لاک کوم نو سمپلي په دې باندې لږ ساعت لپاره کلیک وکړئ او دلته کې تاسو رینیم باندې کلیک وکړئ او د دې لیکل ګوتې به نه وهئ په اول سر کې به تاسو صرف ډاډ ولګوئ دا تاسو کتلی شئ صرف ډاډ به تاسو ولګوئ اول سر کې چې کله اول سر کې ډاډ ولګو او بیا داسې یو پیره به تاسو ته وایي چې ایرر د دویم پیره چې څنګه کو هغه به غایب شي اوس دغه فولډر تاسو دوباره څنګه راویستلی شئ سمپلي تاسو دلته کتلی شئ سیټینګ ته به لاړ شئ او په سیټینګ کې به تاسو دلته کې لیکلی ډسپلی هیډن فولډر بس په دې باندې چې تاسو کلیک کوئ سیده نو ستاسو هغه فولډر چې دغه ته کتلی شئ په ټاپ باندې بیا پروت دی او مخکې ترې ډاټ لګېدلی دی که اوس دا تاسو انلاک کول غواړئ نو خو سمپلي هغه ایډیټ کوئ او د اولنی ډاټ ترې لرې کوئ او که واپس یې هایډ کول غواړئ نو هغه طریقه ده بس بیا لاړ شئ او دلته کې سرچ دا بټن باندې کلیک کوئ او ډسپلی هیډن فایل باندې آف کوئ بس دا به آف شي نو دغه طریقه ده دا ونه ویډیو کې خوښ شي ویډیو لایک کوئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ویډیو خپل ملګرو سره شیر کوئ تر بل ویډیو خپل ځان ډېر عزت خیال ساتئ د الله په امان